د آخرت پیټي درانه دي. الله دې مونږ ته د آخرت پیټي سپک کړي. ځان ته پیټي مه درنوئ. خپلې نیکۍ بل له مه ورکوئ. خپلې نیکۍ بل له مه ورکوئ. دا نیکۍ به رانه اخیستل شي او د چا چې دې غیبت کړی دی دا به ټولې په هغې باندې تقسیمیږي. نو دا نیکۍ هم ډېرې دي چې دا له په هغې خلکو باندې تقسیم شي نو چې مونږ ته به ترېنه څه پاتې شي. یو صحابي صرف بل صحابي ته دا ووې ای د تورې ښځې زویه زمونږ په حق کې خو دا ډېره وړه خبره ده او معافي به د هغه نه غواړي ښه چې د چا دې غیبت کړي خیر دی. معافي چې دې غواړي نو داسې طریقه اختیار کړي. داسې ورته مه وایه چې ستا باره کې مې دا ویلي و دا ویلي و دا ویلي د ډېرو نه هغه به نه خبر نو ته به یې خبر کړې خو ګناه به وکړې ښه. نو داسې ورته مه وایه خو ورته وایه ستا په باره کې زما نه څه حق ستا د حق باره کې زما نه څه کوتاهۍ شوي دي ما به ستا حق ضایع کړی ستا عزت ته به مې نقصان